د لوړو زده کړو وزارت او اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ادارې ترمنځ د ساده شوو پروسو تطبیقي هوکړه لاسلیک شوه. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم صاحب او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ادارې رئیس مولوي عبدالحنان عارف الله ترمنځ د ساده شوو پروسو تطبیقي هوکړه لاسلیک شوه. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د یادې هوکړې د لاسلیک پر مهال د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو له ادارې څخه مننه وکړه او ویل چې دغه پروسه زموږ چارو ته روڼتیا او چټکتیا وربخي. په دا کومه اداره کې کوم وزارت کې چې اوس موږ مسؤلیت لرو، په دې کې هم په مختلفو ولایاتو کې چې ګرځېدلي یو یا د مختلفو اساتذو سره مو کتلي دي، محصلانو سره مو کتلي دي، مراجعینو سره مو کتلي دي. یوازینی شکایت او ستونزه همدا وي چې زموږ چارې ډېرې ځنډېږي. د استاد تقرر هم په میاشتو وختونه غواړي، د محصل ډیپلوم چې ورکول کیږي په میاشتو وختونه غواړي، د یو چا جزئي کار چې خلاصیږي په هفتو وختونه غواړي. نو نن چې دا کم ابتکار سوی دی د اداري اصلاحاتو د محترم ریاست لخوا څخه چې زموږ سره کوم همکاري سوې ده، دا همکاري د ستاینې وړ ده، موږ ځینې منندوی یو. دغه راز نوموړي زیاته کړه چې د اسلامي امارت پالیسي له اسانۍ کار اخیستل او په ښه توګه خلکو ته خدمتونه وړاندې کول دي. موږ تاسې چې دغه میدان د خدماتو ته وړاندې سوي یو، د ابتدا نه رانیولې بیا تر نن ورځې پورې د ټول نظام د مسؤلینو، د منصوبینو، د مجاهدینو مقصد او هدف همدا شی و چې موږ د ولس څخه مشکلات لرې کړو، ولس ته اسانۍ راوړو او د ولس د ستونزو حل وکړو. همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت مالیه او اداري معین مولوي حافظ محمد حامد حسی په لوړو زده کړو وزارت کې د ساده شوو پروسو په اړه معلومات ورکړل. زموږ د وزارت په ټول 11 ریاستونو او ورسره سره پوهنتونونو کې دا ساده سازي طرحه سوې ده او ان شاء الله د دې نه وروسته به تطبیقیږي. د مثال په شکل په د ډیپلوم د لیسانس د ډیپلوم په اخیستونو کې چې کومه مراحل طی کېدلې چې په ریاست امور محصلان دولتي پورې اړه لري، دا 45 قدمه باندې مشتمل وه مخکې تر اوسه پورې چې دا طرحه سره کم روانه وه او لږ تر لږه به یې 11 ورځې اخیستلې او حد اکثر د ورځو نو 26 الی تر میاشتې پورې به رسېدلې. خو کله چې پر دې طرحې باندې پر د عملي طریقې باندې نظر ثاني وسو او سهل سازي پکې راله نو د 45 قدمو څخه 11 قدمه ته راکښته سولې او وخت به یې حد اقل 2 ورځې الی 3 ورځې وي. وروسته د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو اداري رئیس مولوي عبدالحنان عارف الله د یادې پروسې په اړه خبرې وکړې. الحمدلله په بهترینو پالیسیو کې دا پالیسي ده، په اولنیو پالیسیو کې دا پالیسي ده چې له عامه ادارو چې کوم خدمت ولس ته وړاندې کیږي هغه باید شفاف او چټک وي. د یادولو وړ ده چې د ساده سازۍ پروسه د چارو ادارې لوی ریاست د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ادارې له لوري په امارتي ادارو کې د کارونو د چټکتیا، اسانتیا او روڼتیا په موخه پلي کیږي.